د پلار نه اهله زوی یم نه اهله زوی په دا رقم یم چې مثلا زما یو خورکۍ هغه دی نه نازي ما نازي پیسې راکوي خرابات کوي راته که نه ډېر مې تشویق کوي بالاخره زه بې لارې کېږم په واقعیت سره مې مطلب د ممثلین څونه چې زه پېژنم یا څونه چې زما ورسره شناخت دی هغه ټوله د دغسې خاطرو سره مخ شوي چې ډېر رښته به همدغسې څرک صاحب زه خو او دغسې به زه هم دغسې به او بل دا داسې دی څرک صاحب چې دغه وزن هم دی نو د نن اخبار چیرې دی خان صاحب د نن په اخبار پسې زه پرون راهیسې ګرځم نه پیدا کېږي نو دلته یو راولاړ سو په دغه ډرامه کې اواز یې په غېږ کې ونیول یو سپین ږیری یو خورا ښه احساس یې درلود په غېږ کې ونیولم یو رقم مینه یې راکړله بالا چکچکې سولې دا څه که نه شرم نه حیا پلار دې پرېښوی شنه یې رالوی کړلې څنګه دې پرېښوی ته چې خبرې مې کوه ستا سره خبرې لا نه دي ښه دا اوس کار دی چې تا پسې راخیستی دي په مسجد کې په عامه غږ اوس وایي ته وګوره د ده زوی څه علامې کوي خاجانه زه خو داسې تمثیل نه کوم چې هغه پر یو چا بد ولګېږي یا یو څوک سپک کړمه نه غلا کوم نه نشه کوم دا صرف زما یوه علاقه ده زه غواړم چې ټولنې ته ښه پیغام ورکړم د څه شي پیغام پیغام خو ملا صاحب ورکوي په مسجد باندې د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ و جوړ و خوښ خوشحاله به یاست یو ځل بیا د ځانګړې مرکې برخې ته ډېر ښه راغلاست زه حیات الله څرک یم او زما سره میلمه زه نه پوهېږم په کوم الفاظو یې تاسې ته معرفي کوم دوستانو زموږ سره په عمر ډېر کم خو په استعداد یوه دنیا ځوان نن په خپرونه کې را سره میلمه دی دا ځوان یو ممثل دی یوازې ممثل نه هم ممثل دی هم ډایرکټر دی هم لیکوال دی هم د تمثیل یا د ویډیو په برخه کې د ډېرو ځوانانو ښوونکی پاتې سوی دی لارښود پاتې سوی دی په ټوله کې داسې یو ځوان را سره میلمه دی دوستانو چې حساب پر کېږي حساب هم پر کېږي او خیال هم پر کېږي دا چې څوک دی ښه به چې خپله د ده څخه واورو خپرونې ته ډېر ښه راغلاست ډېره زیاته مننه څرک صاحب محترم تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته سمین میډیا ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیک هیلې او احترامات ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړئ او ستاسو سره کښېناستلو یو څو لحظې ډېر خوشحاله شولو خوشحاله اوسئ ډېر ښه راغلې د سمین میډیا یوټیوب چینل ځانګړې خپرونې ته خوشحاله یو چې نن په خپرونه کې تاسې را سره لرو زه په دې پوره باوري یم چې لیدونکي مو د غږ او د څېرې دواړو سره اشنا دي ستاسې د بېلابېلو د فوټوګرافي په برخه کې یا د ویډیو په برخه کې ستاسې خدمات خامخا تر دوی رسېدلي دي دا چې په دې ټولنه کې یو چا خدمت کړی نو د دې ټولنې وګړي یې نه هېروي زه ډېر باوري یم چې زموږ لیدونکي او دوستان ستاسې د نامه او څېرې سره اشنا دي خو د اصولو سره سم که په پوره ډول باندې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي دا به ډېر ښه وي ولې نه دا خو ستاسو او د لیدونکو او د دوستانو په موږ حق دی چې موږ هغه خپل په اړه یو څه ورته ووایو چې تر څو دوی پوه شي چې اصلا هغه ولي همت دی څوک نو په لنډو ټکو کې لنډ به ووایو ډېر صفا به ووایو واضح به ووایو چې د دې ټولنې یو ځوان او لکه څنګه چې تاسو دلته ځورېدلي یاست کړېدلي یاست حالات مو تېر کړي دي که نه حالات مو لیدلي پرمختګ مو کړی دی نو بس زه هم دغسې یو ځوان یم چې د تمثیل په ډګر کې راپورته سوی یم فیل مې په ملي تلویزیون کې سوی دی او د هغه څخه وروسته سټیج ته راوتلی یم د تمثیل دنیا ته راوتلی یم پر سټیج مو کار کړی دی د تیاتر په برخه کې مو لوبېدلي یو په اصطلاح نو بس دغه دی تر دمګړی فریښته ستاسو په خدمت ډېره زیاته مننه قدرمن اغا ولي همت زموږ نننی پروګرام ډېر خاص دی ځکه ډېر خاص ځوان په خپرونه کې لرو پیل مو په لیدونکو ته داسې وکړي چې د تمثیل په برخه کې ډېر کار کړی دی د تمثیل لیکوالي و ډایرکټري و دا تمثیل په خپله دا یو اړخ د سټیج پر سر لوبېدل همت صاحب په دې ټولنه کې یا په عام محضر کې
د تمثیل په ژبه یو پروګرام ثبتول دا اسانه دی؟ څرک صاحب داسې دی چې عموما دغه د سټیج ډرامه داسې د زموږ د ممثلینو په اصطلاح زموږ په ژبه لکه د ډرامو مور ښه ته د یو چا په مخ کې راوځې په سټیج باندې یو اکټ کوې یو کردار کوې هغه حالت ورته انځوروي انځور ډېر ضروري دی لکه ستاسو په شعر و شاعري کې چې انځور راځي انځور ورته جوړوې هغسې یو اکټینګ ورته کوې نو دا ډېره سخته ده د دې هغه سختوالی دا دی چې د سټیج پر سر چې هره خبره اوسي هغه ولاړه دا نه تلویزیون دی چې کټ سي نه خپرونه ده چې ودرېږي بیا له پیله پیل سي یعنې هغسې نه دی کوم کسان چې ناست دي هغوی ټول یې ویني چې دلته څه ویل کېږي څه کېږي څه نه کېږي د سټیج تمثیل ډېر سخت دی عمومي د تمثیل دغسې یو خاصیت دی څرک صاحب چې ځان ور داخلوي هغه اکټینګ ته ځان ور اچوي هغه رول ته ځان ور اچوي دا سخته ده او بیا د سټیج پر مخ باندې راتلل د لیدونکو په مخ کې سټیج ته ور ولاړېدل پر سټیج باندې تمثیل کول دا ډېره سخته نو اسانه کېدی په هغه صورت کې سي فکر کوم ستا پوښتنه هم دغسې وه چې څنګه اسانه کېدلی سي په هغه صورت کېدلی سي چې زیات پراکټیس وسي ښه هر شی پراکټیس سمیږي بله 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 نو امکان لري چې حساده سي او همت صاحب داسې یو خاطره دې نه په یادېږي چې د سټیج پر سر لوبېدلی یې د یو مینهوال د خوا څخه ډېر په جالب انداز تشویق شوی په داسې جالب انداز چې هغه دې نه هېرېږي سرک صاحب داسې خاطرې نو عموما په موږ باندې راځي یو وخت پر سټیج باندې د ممثلینو سره پورت شولم هغه خپل رول مې ادا کړي زما رول دا و چې زه د پلار نه اهله زوی یم ښه نه اهله زوی په دا رقم یم چې مثلا زما یو خورکۍ هغه دی نه نازي ما نازي پیسې راکوي خرابات کوي راته که نه ډېر مې تشویق کوي بالاخره زه بې لارې کېږم د کور ورڅخه وځم پلار ته سپکې سپورې په اصطلاح وایم خوا یې وربدوم ځینې ځم بیا هغه خورکۍ چې بیا مې هغه بیا ډاکټره سي نو دلته لیدونکي ټول هغه وخت کې زنانه راته ناسته وې ښځینه وې راته ناستې وې د سټیج چې راتاس مې یو سپین سرې وه بس راسره وغورځېدل زموږ ته په اصطلاح دا څه که نه شرم نه حیا پلار دې پرېښوی کوچنی یې رالوی کړلې څنګه دې پرېښوی که نه دا یو اړخ بل اړخ بیا داسې دی چې تشویق په برخه کې یو وخت پر سټیج باندې ولاړ یو اکټینګ مې کوئ نو هلته صحنه داسې وه چې ما د یو ځوان کردار کوي په هغې کې زه راځم هغه خپل اسناد رئیس ته ږدم چې ما ته وظیفه راکړه هغه وایي کاري تجربه دې چیرې وه هغه اسناد راغورځوي بیا په ټلیفون باندې یو بل یو دغه کوي پر وظیفه کوي زما زړه درد وکړي ابه زه دغه صحنه تراژیدي کړم یو رقم ورته وژاړم چې زما پلار په سختو حالاتو کې زما سره خواري کښلې ده زه په زحمت رالوی کړی یم او ته ما ته وظیفه نه راکړې زه کاري تجربه ده کمه کړم دلته دا صحنه دومره تراژیدي شوله چې دغه ناست ګډونوال یعنې ټول به نو بیخي مبالغه یې اکثرو یې ژړل نو دلته یو راولاړ سو په دغه ډرامه کې ابه زه په غېږ کې ونیولم یو سپین ږیری یو خورا ښه احساس یې درلود په غېږ کې ونیولم یو رقم مینه یې راکړله بالا چکچکې شولې بېرته کښېنستی نو دا جالبه مو ځکه دی بېرته په هغه احساس کې و چې دا یو اولاد دی پلار روزلی دی دغه کړی دی خپل د پلار یو شاید خپل زوی ورپه یاد شوي بیا مایوسه کېږي نو بس ډېره تشویق کړم چې رښتیا زه په هغه رول کې وم د رول څخه بیخي وایستلم زه یم هغه حالت ته بوتلم لکه زه چې د ده په څېر یو ګډونوال یم انا بیا یې په غېږ کې ونیولم چکچکې مې سولې بیا هغه دغه سره ترتیب سره دغه رقم نو دواړه اړخونه مې لیدلي دي مې دغسې تهدید لیدلی دی چې یو سپین سرې بیخي چمپل راپسې راوکړي مې دغسې تشویق لیدلی دي په واقعیت سره مې مطلب د ممثلین څونه چې زه پېژنم یا څونه چې زما ورسره شناخت دي هغه ټوله د دغسې خاطرو سره مخ شوي دي ډېر عموما د سټیج پر سر باندې تمثیل کول نو کې سخت ځکه چې ستا سره لیکلي خبرې نه وي تا یې وایي حفظ کړي دي بیا داسې وخت راغلی چې د سټیج پر سر د بیخي د هغه موضوع د تمثیل درڅخه خیره شوي چې موږ په کومه موضوع کې تمثیل کوي او ډېر حیران شوي څرک صاحب ډېر جالب حالت ته جوړ د سوال چې دې کوي که نه صحنه کې مې ګران افغان ډېر کامیډي اکټینګ کوي پر سټیج باندې نو په صحنه کې هم دغسې یو تمثیل زه فکر کوم د خارج څخه راغلی یو څوک یم بیا هغه دغه کوم دوی سره انګلیسي وایم دوی خطابات مو دغه کوم څه داسې یو شی دی بزګري زه چې رول ته ولوېدلم هلته په صحنه کې خپل ډایلاګونه وایم نو دی مې پر دا رسته طرف ولاړ دی نو زه ډایلاګونه دوی ته م وایم ده ته م وایم دلته چې مې څو خبرې وکړې چې مخ پر ده رااړوي چې ومې کتل دی نسته څه دا سړی دورې وګورم دې خواته وګورم نسته چې لاندې مې وکتل دی لاندې راته ناستې داسې راته ګوري
باور وکړه دومره د روله وایستلم چې بیخي هغه خپل رول راڅخه هېر شو چې ما اوس کولی شي بالا سره ورک شولم چې سره ورک شولم یو څه ځان سره داسې یاست چې بله خبره مې په ګډه کړل د سټډي پاس بیا راکړي زه ښه د سټډي پاس نو اصلا د ممثل کمال هم دغه دی چې ما غوښتل چې وګورم چې همت صاحب دا کمال لري چې بیخي د تمثیل ووځي یا موضوع څخه یې رسي او دی د خپل تمثیل او د خپل هنر په چوکاټ کې بیرته لیدونکي دې ته متوجه کړي چې زه په صحنه کې یم. بالکل هغه په دغسې توګه سره کېږي چې یو خو هغه ممثل د خپل ثانیې مطابق ولاړ شي هر شی چې وایي مطلب هغه یو شی چې اصولي هره لارې برابر یې سره یعنې هغه اړخونه یې سنجولي بیا داسې یو شی ووایي د خولې څخه داسې خبر راوباسي. په ضمن کې بیا د بغل کم کس چې پر سټیج ورسره وي هغه یو پاس ورکوي ځکه دا زموږ سکرپټ داسې جوړي چې خبره پر خبره وي. مثلا ستا یو ډایلاګ دی زما بل ډایلاګ ته یوه خبره کوې زه بله خبره کوم که ستا خبره ونه کړې زما څخه یېره د باره نشته چې شي ته باید پاس راکړې ما په ځینې وخت داسې لا موږ په سټیج کړي دي سرک صاحب چې بیخي مو یو بل ته د دوی ډایلاګ ویلی دي چې هغه فلانکې ورځ هم تا دغسې ویلي وو هغه زموږ دروازه چې راوټکول اصلا موضوع باید دا چې دی دروازه در وټکول دا خبره موږ ملا صاحب هم دغسې فرمایلي نه داسې ویلي چې ابالا موږ پوه شو چې او هغه ډایلاګ خو داسې ساجته داخل شو. همت صاحب تمثیل شاعري و لیکوالي و پروډیوسري دا خو یو هنر دی او دا داسې یو هنر دی چې دا هنر هر څوک نه لري. هر څوک ممثل کېدلی نسي لیکوال کېدلی نسي پروډیوسر کېدلی نسي حتی کیمرامین کېدلی نسي یو ښه کیمرامین. زموږ دغه هنرپالان یا دغه هنرمندان چې زموږ په ټولنه کې شته هغه که په هره برخه کې که د کیمرامینۍ په برخه کې که د تمثیل په برخه کې یا د پروډیوسرۍ په برخه کې دغه هنر د دوی اړتیا ده که شوق؟ ترک صاحب که ووایي چې اړتیا ده هم به خراب خبره نه وي او که ووایي چې شوق دی علاقه ده هم به ډېره جلا نه وي ځکه هر انسان خپله تقاضا لري خپل ترتیب لري چې پر کوم ترتیب ځمه. اصلا خبره دا ده چې دلته څنګه دي دلته په افغانستان کې بالخصوص په کندهار کې په دغسې یو حوزه کې چې هغه د هنر څخه تقریبا نیمه پېړۍ شاته لرې یوه ټولنه ده لرې یوه ټولنه په دغسې حالات کې که ووایم چې دا یوه ډېره اړینه اړتیا ده د دوی دپاره ځکه دا دوی سکیل دی د دوی هنر دی او هر انسان باید دغسې یو کار وکړي چې هغه د علاقه ورسره نو دا زما خپله تمثیل شوق دی او ترڅنګ یې اړتیا ده که زه تمثیل ونه کړم که زه پر ډرامه باندې کار ونه کړم لیکنه ونه کړم ډایرکشن ونه کړم که زه کیمرمیني ونه کړم ایډیټ ونه کړم زما اړتیا نه پوره کېږي او که چېرې زه یوازې د شوق په نظر ورته وګورم نو بیا د اړتیا څخه لرې شولم. ښه تراسو دوستانو ته همت صاحب ستا د غږ یو هنر وړاندې کړو دغه اوس په ژوندۍ بڼه تر دغه غږ وروسته به بیا لیدونکو ته ستاسې یو څو لنډې تمثیلي پارچې بولې او که تمثیلي ټوټې بولې او یا تمثیل بولې تر هغه وروسته به لیدونکي هغه هم راسره وګوري. مهرباني. دغه څه حال دی څرک صاحب ته وګوره څه رقم ګرمیانې د خدای که ګزاره کېږي په دغه ښار کې د یوه سره در دا بله سره ولاړ شو زه چې وم د جراوته سره راغلی یم دغونې ډېره ګرمي مې کېږي ولا که هېڅ ګزاره ورسره کېږي ته به هم دغسې یې څرک صاحب زه خو او دغسې به زه هم دغسې دغسې به او بل دا داسې دی څرک صاحب چې دغه وزن هم دی نوکي ما او تا خو ماشاءالله نوکي ښه وزنداره خلک که نه هم په ټولنه کې وزن شته هم خپله وزن لرو او بل غږ بل غږ نو څرک صاحب غږونه ډېر متفاوت دي د ژباړه په وخت کې به کارېدله سره نو زما یو بل غږ و چې هغه یو نوکی دروند غږ و دغه دی څرک صاحب دلته د ستاسې سټوډیو ماشاءالله ډېره ښایسته جوړه ده ځکه دا د څراغ راډیو ده او د څراغ راډیو سټوډیو ډېره په زړه پورې ده په ضمن کې د سمین صاحب د میډیا لیدونکي هم دا سټوډیو ویني هم ما او تا ویني په دې سټوډیو کې ښه ډېر قدرمنو لیدونکو یو څو هنري و تمثیلي پارچې وینو د همت صاحب وروسته موږ دلې یو دا یو لفظ دی
خان صاحب چای مې درته راوړلې. چای زما خان صاحب. یا خان صاحب دا چای مې پخولې نه پخېدلې بل ورته ناست وم غزل مې وویل بیا پخې شولې. اوس یې ژر واچوه اوس یې پرېږده بیا. سبا د خان صاحب چای ښه لکه برایي مېلمانه مو د مریان دې نه و پرېولې. ښه غلط کار دی. خان صاحب عجبه خبرې کوي و همدا نه بیا بخت دی چې پیسې ته لرې او عقل زه لرم. د مایع پرېوللو ته څه ضرورت لري اصلا دوی خپله 40 ساعته په اوبو کې بل چاته ونه وایه. هی تا ته نو اوس زه څه ووایم. خیر د نن اخبار چیرې دی؟ خان صاحب د نن په اخبار پسې د پرون راهیسې ګرځمه پیدا کېږي. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې د همت صاحب دغه لنډې تمثیلي ټوټې مو راسره کتلي او خوښ شوي مې او تاسې پوه شوي یاست چې هنه همت صاحب یوه دنیا سړی دی. همت صاحب په کندهار کې تیاتر څنګه ارزوي؟ تمثیل تیاتر په کندهار کې اوس مهال تیاتر بیخي د زوال سره مخ دی. یعنې که ووایو چې بیخي پر مخ نسته هم دې اوس ځکه مخکې داسې و چې هغه اکثره وخت په فستیوال د یو تلویزیون برنامه به وه یا هم یو پروژه به وه یو انجو به په اصطلاح موږ ته یو ترتیب په لاس راکړي چې ونیسي پر دغه موضوعاتو باندې ډرامې جوړې کړي. نو اوس د مادي لحاظه څخه کوم شی نه لري اما معنوي لحاظه دغه دی چې بس لکه تاسو غوندې احسانمند خلک او په داسې ټولنه کې داسې اشخاص لکه تاسو غوندې چې هغه په دغه شیانو پوهېږي هغوی یې تقدیروي او دغه نور څخه موږ ګیله نه کړو چې هغه بیا موږ تقدیروي نه تشویقوي مو نه په ذمه کې په نورو نومونو مو یادوي. نو عموما په داسې ووایو چې اوس د تمثیل حالت د زړهسوي هم دی او یو نوکي اړتیا هم هغه د پوره سوي د ځوانان راپورته سوي یو نوکي کارونه کوي سره ښه موضوعات وړاندې کوي ټولنې ته ځکه دا د ټولنې داسې موضوعات دي چې هغه ډېر اړین دي نزاکتونه دي او ځینې نور مسایل دي چې هغه دوی هغه مطرح کوي. بس په دا خاطر یو نوکي ورته هیله مند دي چې امکان لري چې یو نوکي ښه پاتې شي. په اوس وخت کې ځوانان چې د تمثیل په برخه کې کار کوي که څه هم پر نشت په حساب یا په ډېر لږ ښه روان دي په تمثیل په برخه کې؟ مخکنی خبرې ته بیا راجع کېږم چې هغه د دوی د ټولنې اړتیا او هغه د دوی تقاضا دواړه پوره کېږي. دوی راولاړېږي موضوع راخلي چې هغه موضوع په ټولنه کې ډېره په اصطلاح مطرح وي هغه ټولنې اړتیا ورته لري چې باید اصلاح شي. دوی راولاړېږي پر هغه موضوع باندې یو کلیپ جوړوي یا هم یو کوچنۍ ډرامه پر جوړوي د یوټیوب دپاره د فیسبوک دپاره چې همدا شیان هم دلته ډېر ارزښت نه لري په دې خاطر ارزښت نه لري چې مفاد یې کم دی او دا نو بیا خوند هغه وخت کوي چې دلته هره خوا یې خلاص ایله او څو د زړه د اخلاص څخه یو ښه په اصطلاح اکټینګ وکړي او هغه نړیوال یې وویني. نو دغه یو شی دی چې د دوی ضرورت دا دی چې ښه ډایلاګ ووایي ښه موضوع وړاندې کړي او ټولنه یې بیا ورته متوجه کړي. نو ښه روان دي دوی. او په اوس وخت کې همت صاحب د ځوانان چې د تمثیل شوق لري په اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې هغو ته
که یو څوک غواړي ممثل سي څه مشوره ورکوي؟ څرک صاحب ځوانان انرژي لري او ځوانان کولی شي چې هرې خوا ته مخه کې هغه کار په ښه توګه سره وړاندې کړي ځکه دی هغه احساس لري هغه پیرزوینه لري هغه په اصطلاح د ځوانۍ موډ یې برابر دی سره د ځوانانو دپاره پکار ده دا چې که دوی د تمثیل سره علاقه لري مطالعه ورته وکړي لومړی مطالعه ورته وکړي او په دوم قدم کې ټولنه مطالعه کړي دا ډېره ضروري ده چې د ټولنې هغه د اوضاع سره ځان بلد کړي چې ټولنه څه شي خوښوي څنګه حالت دی په ټولنه کې څه شي باید وړاندې کړمه کوم شان باید ووایم کوم شان باید ونه وایم یعنې باور وکړه څرک صاحب زما د تمثیل 12-14 کاله تقریبا کېږي تر اوسه پورې زه ځان یعنې په هغه لیول کې نه وینم چې زه دې په ټولنه کې راووځم داسې یو شی دې وړاندې کړم چې هغه د ټولنې په ګټه زه وایم داسې نه چې یو خبر راڅخه وسي داسې نه چې یو اړخ ته مې پام نه وي ټولنه پر بله خوا یونسم یعنې دا د ممثل لپاره ډېره اړینه ده ځکه دی هنداره ده لکه څنګه چې شاعر هنداره ده د ټولنې لپاره. ډېره مننه همت صاحب. نو په ټوله کې ستا مشوره دا ده چې ځوانان دې تمثیل ته راسي علاقه لري راځي سي علاقه لري راځي سي د دې تر مخه چې راسي د تمثیل په برخه کې مطالعه ډېره ضروري ده دا خو ډېره ښه خبره ده. دوو پوښتنو ته بیا وروسته راځو البته یوه به پوښتنه وي یوه به غوښتنه وي. غوښتنه به دا وي چې زموږ لیدونکو ته به تمثیل وکړي پر کومه موضوع چې تمثیل کوي تمثیل خو وکړي وروره یو به بل او یو پوښتنې ته به بیا وروسته راسو چې تر ټولو ستا زړه ته نږدې ځوان ممثل به څوک وي هغه به بیا وروسته که تا فکر پر کوي چې ذهن ته یې راولي د ستا د خوښ یو ممثل د هغه دپاره سمین میډیا یوټیوب چینل د هغه عکس جوړوي په چوکاټ کې نیسي او هغه ته یې ډالۍ کوي دا نو چې هر څوک هغه بیا نو ستا په ذوق پورې اړه لري هر څوک یې رایادوي. ځوانانو ته خو مشوره دا وه چې راسئ که علاقه لري تمثیل ته په تمثیل کې پیغام ضروري دی چې دې ټولنې ته ورکړي او یا پیغام خلک اخلي د تمثیل څخه. څرک صاحب د تمثیل یو اړخ په عمومي کې به وایم چې بیخي 90% دی په پیغام ولاړ دی چې ټولنه د اصلاح طرف ته یوسي د اصلاح طرف ته یې سیخه کړي هغه ټولنې چې ممثلین لري هنرمندان لري هغوی ستونزې هم کمې لري او د هغوی ستونزو ته ژر پام کېږي هم نو د ټولنې دپاره د ممثل شتون ډېر ضروري دی چې ممثل د پیغام په توګه سره یعنې په داسې یو توګه سره چې هغه پر ده باندې پر لیدونکو وم نه غمیږي او دی متوجه کړي. یو مطلب چې دا دی چې په ډېر هنري ډول به پیغام ټولنې ته ورکوي په ډېره هنري بڼه په ډېر نازک طبیعته ډول که نه ځینې وخت داسې چې ځینې الفاظ پر چا وغمیږي پر چا باندې بد ولګېږي په هغسې توګه سره نه. 2015 کال دی څو کاله چې تمثیل کېږي؟ مخکې مې یادونه وکړله تقریبا 14 کاله ما تمثیل کېږي اوس مهال. په دغه 14 کاله کې تر ټولو خواشینونکې یوه شیبه تر ټولو خواشینونکې چې پر هغه ولي همت باندې راغلې ده په تېرو 14 کلونو کې هغه به کومه وایي تر ټولو خواشینونکې چې بیخي یې نه هېرېږي؟ څرک صاحب د ژوند هره خاطره چا نه هېرېږي ژوند چې تېرېږي خاطرې هم پر چا راځي څه ښه یي څه بد یي څه جالبه یي څه ترخي یي څه خوږي. د تمثیل په دنیا کې چې زه پاتې سوی یم داسې یو خاطره شکر دی نه دی په زړه سوی چې هغه زما بیخي داسې نه هېرېږي خو په ژوند کې زه یوه ډېره جالبه خاطره دا لرم په بله برنامه کې ما ویلي شاید لیدونکو لیدلي کله چې دلته حالت واوښتی یعنې انقلاب واوښتی دغه حالت کې ډېر کسان لاړل چې مهاجر سول نورو هېوادونو ته زه خپله نو بس والا نو حالت نامعلوم و چې دا به څه پېښېږي څه به کېږي سره یعنې راتلونکي ته مو هېڅ هیله نه وه نو پر بارډر باندې اوښتل په دروازه باندې هلته یو رقم حالت ما ولیدی څرک صاحب چې زما به هېڅکله نه شي هېرېدلی یعنې هغه حالت و چې په زرګونو کسان افغانان ښځې سپین سرې ځوانان ماشومان ټول داسې جم و جوش داسې ولاړ دي په دروازه کې اوښتلی نه شي. هلته ما یو سپین ږیری ولیدي چې غوځار سو یوه مورکۍ مې ولیدله چې بیخي خولې پر روانې وه ساه یې لنډه لنډه کېدله یعنې مرګ ته نږدې و. زه خپله هلته زما سره کوچنی زوی را سره هغه مې په د انسانانو کې لوړ ونیو چې ما د ده ساه بنده نه شي. دغه حالت د وطن او دغه حالت پر ما باندې چې راغلی دی دا چې بیا وروسته څنګه تللي هلته د مهاجرت څنګه ترخې خاطرې چې راغلي دي هغه بیخي اوږده کیسه ده خو په لنډو کې به دا ووایم چې خدای پاک دې بیا هېڅ وخت په وطن کې داسې یو حالت نه راولي چې هغه افغانان مهاجر سي افغانان ستړي سي هنرمندان وزېږېږي
او موږ داسې یو حالت ووینو چې هغه هېڅکله مو نه وي تجربه کړی. زما دپاره دا تر ټولو سخت خاطره وه. ډېره مننه همت صاحب. ښه دی چې تېرېدلی دی. خدای دې بیا په وطن کې داسې یو حالت نه راولي چې دومره بدې خاطرې خلک ورڅخه ولري چې نه هېرېږي. دا په واقعیت سره هم بدې خاطرې دي. ستا تمثیل ته وروسته راځو. د تمثیل په ډګر کې هغه کم ځوان دی چې د سمین میډیا یوټیوب چینل له طرفه د هغه عکس ستا په غوښتنو ستا په انتخاب باندې جوړیږي، په چوکاټ کې نیول کیږي او د هنري خدمتونو د یادولو په پار باندې ورته ډالۍ کیږي. که څه هم دا تصویر به د سمین میډیا له طرفه ډالۍ کیږي خو پیرزویونه به ستاسي. د تمثیل په ډګر کې هغه څوک دی؟ البته په کندهاري ځوانانو داخل په کندهاري ځوانانو کې خو بیخي ټول ملګري دي او ټول هغه کسان دي چې هغه هنرمندان دي، ښه اکټینګ کوي، ښه ممثلین دي په اصطلاح. ما اکثره وخت یو شی ویلی دي او ټولو ملګرو ته دا واضح ده چې زما هر هغه څوک خوښېږي چې د زړه د اخلاص اکټینګ کوي، که نه نه د مفاد دپاره، نه د مادیاتو دپاره، نه د داسې یو څه دپاره چې هغه د یو مطلب ولري، یو دغه ولري. نو ملګري زیات دي څوک چې نه خفه کېږي او زه بې نومان یاد کړم ښه دی دوی به بر ګیله بیان نه کوي. موږ وایم اوس ګوره داسې څرک صاحب محترم چې اوس موږ تاسې ملي ممثل لرو لکه خاکسار صاحب ډېر تکړه ممثل ښه اکټینګ کوي، زړه د اخلاص اکټینګ کوي، زما ډېر خوښ دی. او همداسې ګران افغان ښه څېره لري، تلویزیوني څېره لري او ډېر ښه ځي پر تمثیل باندې، پر سکرین باندې. عبدالله عبدالي صاحب ښه غږونه لري، غږیز ممثل دی. همداسې حیات الله کاکړ صاحب په مشرانو کې که ولاړ شو بیخي ډېری دي، فضل احمد انیس صاحب، داسې نور کسان. خو زما خان خوښ دی. دا چې ولې مې خوښ دی راز یې دا دی چې دی نوښت لري، که نه. اوس زر صاحب، چنار صاحب، لکه د سمین صاحب ملګري چې هم دي په دا برخه کې، سمین صاحب هم ورسره دی، د دوی اکټینګ ډېر متفاوت دی، ډېر جلا دی. اما د خان ښه والی بیا دا دی چې دی نوښت کوي او موږ تاسې هم دا خوښوو، لیدونکي هم دا خوښوي چې هغه څوک خوښ کړو، هغه څوک تقدیر او تشویق کړو چې نوی کار وکړي. نو د خان کار پر ټولنه باندې ډېر نوی کار دی، نوښت یې کړی دی، آفرین دې وي په باندې. او که چیرې نور ممثلین، زه خپله دا په اصطلاح په ځان کې دغه توان نه ویرم چې زه دې دغسې یو کار وکړم. که چیرې نور ممثلین په دغه ډګر کې دغسې راوړاندې سي، نوي کارونه وکړي، نوي تغیرات راولي په دې برخه کې، شاید هغوی هم ډېر تقدیر او ډېر تشویق سي. نو بس خان دې ژوندی، ملګري دې ژوندي، تمثیل دې ژوندی، هنر دي، هنرمندان دي. ډېره زیاته مننه همت صاحب. بس دا خبره به موږ هم در سره بدرګه کړو چې هنر دې ژوندی او هنرمندان دې ژوندي. د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو په راتلونکې خپرونه کې که زموږ هر څوک میلمه و پر دغه کونج به د خان عکس په چوکاټ کې پروت او تاسې به په خپرونه کې ووینئ. تر خپرونې وروسته به خان ته سپارل کیږي او دا به د هنري خدمتونو یادونې. همت صاحب ډېره مننه چې راغلاست، زحمت مو وایستی، زموږ غوښتنه مو ومنل، دا پر موږ باندې احسان وکړئ، کور مو ودان. که موږ یوه لنډه تمثیلي یو څه در څخه وغواړو او موضوع هم تا ته پرېږدو چې پر کومه موضوع باندې تمثیل کوې او پر دغه خپرونه راټوله کړو، څنګه دې خوښه ده؟ بیخي صحیح دي. بس زه به غوښتنه دا وکړم چې موضوع هم تاسې راکړئ، ځکه موضوع چې ستاسې نو بیا به ډېر خوند وکړي. تاسو یو موضوع انتخاب کړئ، دغه موضوع باندې به موږ، چون دا د تمثیل یو داسې حالت دی چې هغه سکریپټ موجود وي، لیکوال موجود وي، موضوع موجوده وي، نو بیا ښه شی وړاندې کېږي. اما لیدونکي دې په ډېر څه قبول کړي. موږ خو دلته اوس نو داسې به وکړو همت صاحب چې په ټوله کې د تمثیل په برخه کې ممثلینو ځوانانو ته د یووالي پیغام د تمثیل په ژبه ورکوي. بیخي ښه پیغام. مهرباني. دا د کور خرابې زوی څه شو؟ همدا د کور خرابې زوی څه آل جوړ کړی دی؟ ته نه اوس راسه په ګرد کلي کې زه چاته سترګې نه لرم چې هر یوه ته ووایه زوی دې په ډرامو کې کار کوي. دا د کور خرابې زوی پلار دې په ډرامو کې کار کړی و که دې نیکه کړی و؟ چې ته را روان یې اوس نو تا تمثیل پسې رااخیستی دی، یوه ډرامې دې په ټي وي کې ښکاره کېږي. ته ودرې، زه به ستا سره جوړ شم. ګلان دامې دا وګوره دا لږ دغه دی هغه جان ششتي. سلام علیکم. چپ شه. سلام علیکم. سلام به هغه چا ویلی چې پر مخ یې نوکي سم دم چاره درلوده. تا څه کم وخت پر ځان ایښي؟
ولې هغه جانه چشمې کړي دي؟ کور خراب یې چشمې کړي دي دا تا کوم کار نه پسې راخیستي جان محمد کاکا راته وویل وایي ته ورسه زوی دې وګوره څه آله جوړ کړي دي دغه ته په د خپل کردار نه شرمېږې ته د خپل حالت ته نه ګورې دا کلي ته وګوره دا محل ته وګوره هغه جانه دا خو بد کار نه دی خو کار کوم خدمت کوم ټول د ټولنې ته کار دغه رقم یې بیلچه راواخله زما سره مځکې ته ووځه ته را روان یې اوس دې په ټي وي کې ځان ښکاره کړه وایم نیکه دې دا تمثیل کړی دی که دې انا کړی دی هغه جانه په دې کې هېڅ بدوالی نشته وایم چپ څه درته وایم هغه جانه ته خو زما خبره واوره زه چې سر در خلاصوم زه درته وایم چې خبرې مه کوه ستا سره خبرې لا نه دي ښه دا اوس کار دی چې تا پسې راخیستی دي په مسجد کې په عامه غږ اوس وایي ته وګوره د ده زوی څه علامې کوي هغه جانه زه خو داسې تمثیل نه کوم چې هغه پر یو چا بد ولګېږي یا یو څوک سپک کړمه نه غلا کوم نه نشه کوم دا صرف زما یوه علاقه ده زه غواړم چې ټولنې ته ښه پیغام ورکړم د څه شي پیغام پیغام خو ملا صاحب ورکوي په مسجد باندې هغه جان ملا صاحب یې ورکوي خو هغه کسان هغه ځوانان چې بیا زه متوجه کوم هغه پر تلویزیون باندې راته ګوري زه درته وایم چې دغه شي تېر شه بلا ډېرې خبرې مه کوه سمه ده هغه جان تر دې به تېر شم خو که ما دا کور پرېښوی بیا به ته ماته څه وایه خوله دې در باندې وم کور خراب یې اوس ته دونه شوي چې زما سره جوابونه وایه یا هغه چانه جوابونه نه در سره وایم ما دا ویل چې که یو زوی بې لارې یې او پلار یې پر حق یي زه دا زوی ته نصیحت وکړم نو دا ښه کار دی که بد یا ښه کار دی هغه جانه که چیرې یو نشهیي د کوره څخه غلاوې کوي زه هغه ته ووایم چې دا غلاوې مه کوه دا د کوره څخه دا کورنۍ دا کلی دا تا ته سترګې لري نو دا به ښه کار یې که غلط وایم دا خو ښه کار دی زه دغه درته وایم چې ته به دا ټي وي کې چش کړه هغه جانه خو دغه زما کار دی زه په ټي وي کې په دغه راځم په تلویزیون پر دغه راځم چې په دا ټولنې ته ښه پیغام ورکړم که ټولنه پر غلطه روانه هغه خلک چې نه اخلي د پلار سره بې اتفاقه یي د ورونو سره بې اتفاقه یي نفاق اچوي عقده فعالي حسد کوي کینه کوي د هغو دپاره زه پیغام وړاندې کړم ټولنې ته دا خو زه بد کار نه کوم نو دا خلک به ته ولې وایي چې دا زوی دې پر دغه رقم پر غلطو کارو اخته دي نو هغه جانه هغوی خو تمثیل نه دي کتلی دا کوم څه چې زه درته وایم دغسې یو شی زه تا ته ښکاره کوم ته راسه زما دا یو پیغام وګوره ما زوی ته د پلار په اړه څو نصیحت کړی دي د لمانځه وختونه مې ورښولي دي زه پیغام ورکوم هغه جانه ښه اتې راوله دغسې کارونه کوه دا راسیي دي داسې دي دغسې کارونه کوه دا به زه تا ته به ووایم چې ته یې قراره زما وراره دي د کلي دا یو نیم نور ځوانان دي بس دغسې د ولس ته خدمت وکړي دغه خدمت دی وزه صاحب اوس ولاړ شه اوس د لمانځه وخت دی زه ځم جومات ته راځه لمانځه ته راسره ولاړ شه بله به بیا دا خوا چې راس بیا به نورې خبرې وکړو نو خدای وکړي ستاسې پښتو استاد صاحب امادګي مو نه درلود ستاسې غوښتنه وه ډېر خوند یې وکړي ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنل زموږ لیدونکو ته مو د تمثیل په ژبه یو ډېر ښه پیغام وړاندې کړي ستاسې کور ودان خپرونه رانغاړو دوستانو موږ د سمین میډیا یوټیوب چینل د حیات خان همت دا شعري ټولګه سپلني هم نظر کړل د سمین میډیا یوټیوب چینل له طرفه هغه ولي همت د هنرونو د قندردانۍ په پار باندې وسپارو ډېر هیله چې په ډېر څه راڅخه ومنئ شکر سلامت اوسئ سرک صاحب محترم زه به فقط یو دوې خبرې وکړم د حیات خان همت په اړه همت صاحب ما یو وخت فیسبوک تعقیبوي د غزلونو دومره جالب و چې ما د غزلونو څخه یعنې د شعر الهام اخیست زه شاعر نه یم یو وخت کله ناکله به مې یو شعر لیکي یو بیت میت مې لیکي یو نو کې یو دوه درې غزلونه مې لیکلي دي بس هغه هم راته پراته دي د هغه وخت څخه تر اوسه پورې خو د ده غزلونه دومره په روانه ژبه یعنې داسې الفاظ چې هغه بیخي داسې وه لکه هغه تصور یې بیخي داسې تصور راکوي لکه موږ چې حالت ورسره یو یعنې په هغه صحنه کې ورسره یو د ده دغه جمله بندي دغه په اصطلاح موږ په شعر و شاعري دونه نه پوهېږو هغه نصرک صاحب ښه تشریح پر ورکولی شي خو موږ په ساده الفاظو وایو چې حیات خان همت د اوسني عصر او د اوس مهال هغه ځوان شاعر دی چې فکر نه کوم چې بیا دې تکرار شي او حساب ورکېږي ډېره زیاته مننه ستاسې کور ودان چې زموږ غوښتنه مو ومنل او راغلاست سلامت
د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه چې د ځوان ممثل ښاغلي اغاولي همت سره وه په دې هیله چې خوښه سوې مو تاسې د سمین میډیا یوټیوب چینل در سره خوښ کړئ د ملګرو سره یې شریک کړئ موږ د نورو خپرونو دپاره ستاسې سره یو ښې چارې